بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مابان محترم، همکاران نهایت عزیز، من مستقیما به ارائه پاسخ به سوالات شما می پردازم، ولی قبل از او اجازه بفرمایید تا به 11 کاندید محترم و تیمای محترمشان از صمیم قلب مبارکباد بگویم که بعد از یک مطالعه دقیق و گفتگوهای جدی و مشوره‌های لازم بالاخره به یک اجماع رسیدن در مورد یکی از مهمترین مسائل حیاتی کشور ما، در مورد آینده نظام و در مورد پیدا کردن راه حل به معضله‌ای که به میان آمده. امیدوار هستم که همونطور که در رسیدن به اجماع خداوند موفقیت نصیبشان کرد، در تحقق این اجماع هم موفقیت نصیبشان شود. یوه پوښتنه دا وه چې موږ به څه وکړو که چیرې دا غوښتنه ونه منل سي. اول، هر کار چې کوو د قانون په چوکاټ کې به یې کوو، صلح‌آمیزه به یي، په هیڅ وجه عامه نظم ته به تاوان نه رسیږي او په هیڅ وجه نه غواړو چې خدای مکړه زموږ د دفاعي او امنیتي قواو پر قابلیت باندې بده اغیزه وکړي، تر څو دوی وکولی سي خپل دیني او وطني مسؤلیت ترسره کړي. مشخص اقدامات به مدعي چې اول په ډیر ښه نیت او د مصلحت دپاره به د حکومت د محترمو مشرانو سره به خبرې پیل کړو. هغوی ته به ووایو چې د اساسي قانون پر بنسټ ستاسو د حکومت دوره پای ته رسیدلې ده او دا دغسې نظر نه دی چې یوازې موږ یې ولرو، لکه چې جناب تمنا صاحب وفرمایله دا هغه نظر دی چې دوی پخپله درلودی. په 2009 کال کې د محترمو مشرانو دا نظر درلودی چې بعد د جوزا د اولي نیټې څخه د حکومت د کار ادامه غیر قانوني ده. په هغه وخت کې د دوی دا نظر وي. په هغه وخت کې هم د سترې محکمې څخه نظر وغوښتل سوی. همدغه دوه محترمو مشرانو په هغه وخت کې هم د سترې محکمې نظریه رد کړله. بنان موږ نسو کولی چې زموږ دری ضرب المثل دی یک بام دو هوا وکړو. په هغه وخت کې مو نظر دغسې وی، اوس مو نظر بدل سوی دی. بنان نسو کولی چې دا ومنو چې قانون ستاسو د موقف په هکله تغییر کوي. بنان اول به موږ په اجماع سره کوشش وکړو چې د دوی سره خبرې وکړو چې دا یو قانوني مسله ده، دا یو سیاسي اجماع پورې تړاو لري، دوی باید په سیاسي اجماع باندې دې معضلې ته د حل لاره چې موږ پیشنهاد کړې ده ومني. دویم، که چیرې دوی دا خبره ونه منله، موږ به په ټول قوت سره سیاسي اجماع او انسجام د هیواد د سیاسي ټولنې او مدني ټولنې ترمنځ رامنځته کړو. په دې کې به ټوله په یو غږ ودرېږو، په احترام اما په قاطعیت سره به ووایو چې حکومت وخت ختم دی، د اساسي قانون پر بنسټ اقدام کوه. دریم، موږ به په ټول کوشش سره عامه ذهنیت ته خپل پیام ورسو چې دغه کار د حکومت غیر قانوني دی او د قانون د چوپتیا په حالت کې موږ باید په سیاسي اجماع باندې د حل لاره پیدا او د ملت حمایت د دې قانونیت دپاره ترلاسه کړو. زموږ ملت قانونیت غواړي او د اساسي قانون پلي کول غواړي. زه غواړم په دې باندې ور بیا هم تاکید وکړم که چیرې محترم رئیس صاحب جمهور ونه غواړي چې انتخابات وشي او هر ځل یې شاته واچوي، آیا
ستره محکمه او تاسې ټول په دې قناعت لري چې ورسره موافقه وکړي چې شاته واچي. تکرار میکنم خدمتتان، یکی از مهمترین خلاهایی را که باید به او بپردازیم. اگر جناب رئیس جمهور تصمیم بگیره که انتخابات مجددا بار سوم، چهارم و پنجم تحت بهانه‌های گوناگون به تأخیر پرته، بنان باید حکومت کارش ادامه کنه؟ آیا استنباط عمومی ذهنیت عامه ما برهمی است؟ قطعا چنین نیست. وقت حکومت به همین خاطر تعیین شده که تحت هیچ بهانه این نباید ادامه پیدا بکنه، باید از راه قانونی به خاطر تداوم کار نظام اقدام بکنه. این مسئله را ما به اذهان عامه با تمام قوت میرسانیم، نظر مردم و حمایت مردم خود کاملا اطمینان داریم که جلب میکنیم. چهارم مسئله گفتگو با جامعه بین المللی است. اونا در ساختار یک افغانستان نوین، در احیای صلح و در تامین امنیت و انکشاف و توسعه افغانستان نقش مهمی را ایفا کردند. اونا باید در این مشوره شریک باشند، باید همراهشان مشوره بکنیم و با اونا هم چون از انتخابات ما حمایت میکنن، انتخابات ما را تمویل میکنن، باید در این مشوره شریک بسازیمشان. آخرین مسئله ما اقدامات مدنی و اقدامات مردمی است. اگر با آن هم حکومت حرفای ما را نشنید، حرف و حکم قانون نشنید، در او صورت در چارچوب قانون صلح آمیز بدون از اینکه خطر به نظم و امن عامه متوجه باشه به اقدامات سراسری قانونی دست خواهیم زد. در مورد امنیت فرمودیم که آیا ما آگاهی داریم از وضع امنیتی؟ آیا از نشست قطر آگاهی داریم؟ بله کاملا داریم. نامزدان محترم با آگاهی و ارزیابی کامل از وضعی تصمیم گرفتن این پیشنهادات انجام دادن. اول، وضع امنیتی ما در حال حاضر متاسفانه در حالت خوبی قرار نداره و نمیتونین از یک حکومتی که مشروعیت خود از دست بده، رهبری حکومتی که مشروعیت خود از دست بده، از اونا شما توقع بهبود در وضع داشته باشید. یک حکومتی که تمام عمر خود در جار و جنجال داخلی بین خود و با اپوزیسیون خود میگذران، از اون نمیتونین توقع کنین که رهبری سالم بده. در تاریخ کشور ما هیچ جرگه به این اندازه تحریم نشده بود که جرگه که حکومت محترم ما برگزار کرد. در تاریخ کشور ما طیف وسیع از رهبران کشور یک جرگه به این نحو تحریم نکرده بودن که این جرگه را تحریم کردن. چرا؟ به خاطر که حکومت محترم ما اعتماد ملت، اعتماد ملی را از دست دادن. کسی باور نمیکنه. شما همتان آگاهی دارین اگر اعتماد ملی از دست بروه، وضع امنیتی دچار آشفتگی بیشتر میشه، چون رهبری نظام قوت رهبری خود از دست میده. اما اطمینان کامل داشته باشین آنچه را که نامزدان محترم پیشنهاد کرده هیچ گونه تاثیر نامساعد را بر وضع امنیتی نخواهد کرد. در پهلوی از ما پیشنهاد کردیم که حکومت سرپرست باید از روند صلح حمایت جدی بکنه. در حال حاضر یکی از انتقادات جدی ما این است که حکومت موجود ما با موانع مصنوعی در راه صلح به یک مانع عمده تبدیل شده و این مانع باید از سر راه برداشته شود. تشکر.